د کتاب خبرې. کتابونه فکرونه روزي او فکرونه نړۍ ته بدلون ورکوي. په دغه نیم ساعت کې د لیکوال له خولې د هغه د چاپ شوي اثر پر محتوا بحث کوو. د سپوږمۍ راډیو درنو اوریدونکو د کتاب خبرې خپرونې مینوالو، السلام علیکم. خوشحالم چې د کتاب خبرې له یوې بلې خپرونې سره ستاسو په چوپړ کې یم. په دې خپرونه کې لکه تاسو ته چې معلومه ده، موږ د یو کتاب لیکوال یا ژباړن راغواړو او هغه د خپلې ژباړې یا پنځونې په اړه معلومات را سره شریکوي. درنو اوریدونکو، تر ډېره مو په خپرونه په نورو خپرونو کې د ساینسي علومو، روانشناسۍ او همدارنګه د ادبي برخې په اړه د کتابونو لیکوالان او ژباړن راغوښتي دي، خو په نننۍ خپرونه کې یو څه متفاوت کار کوو او په نننۍ خپرونه کې د شعر او ادب د کتابونو په اړه خبرې کوو. په دې خپرونه کې را سره لینا کټوازی ده او هغه د ادبیاتو محصله ده، او په نننۍ خپرونه کې به هغه د ادبیاتو د شعر په اړه او د نورو ادبي ژانرونو په اړه نظریات در سره شریک کړي، او هیله ده چې له خپرونې خوند واخلئ او په معلوماتو مو څه زیات شي. تاسو ته ښه راغلاست ویلي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. سهار مو نیکمرغه. هیله لرم په همدې تکل مو ټوله ورځ هم ښه تېره سي. ډېره مننه له تاسو چې زموږ بلنه مو منله او خپرونې ته راغلی. ما مخکې هم وویل چې نننۍ خپرونه به یو څه متفاوته وي او تر ډېره به د ادبیاتو په اړه خبرې کوو. تاسو د ادبیاتو په کومه برخه کې کار کوئ؟ زه د ادبیاتو خپل خواله ادبیات وایم او د ادبیاتو په د لیکوالۍ او د شاعرۍ په برخه کې کړنې لرم او غواړم په راتلونکي کې کار وکړم. تر ډېره زموږ په ټولنه کې هغه کتابونه لیکل کېږي چې هغه روانشناسۍ په برخه کې لیکل شوي دي، یا همدغه کتابونه ژباړل کېږي هم. نو د شعر او د شعري ژانرونو د کتابونو چاپ او لیکل په دې وروستیو کې کمرنګه شوي دي. تاسو څنګه زړه ښه کړی دی چې دغه کتابونه ولیکئ، او آیا تر اوسه مو د شعر په اړه کتاب لیکلی دی او یا چاپ ته تیار دی که څنګه؟ تر اوسه خو د خپلو د روانشناسي اوس نوې راوتلی ده. معمولا چې کوم شی نوی راوځي ډېر د استعمال وړ او ډېر د خلکو پام یې ورته. نو په دې هغه کې د شعر او دا لږ شاته ووهل سول، خو بیا موږ د ادبیاتو محصلینو په خپله برخه کې به کار کوو. او ما په خپله د شعرونو په برخه کې یو کتاب ترتیب کړی ده، د محبت ډالۍ نومیږي. البته په دې کتاب کې زما د ورور کتاب هم دی، خو ګډ نه دی، مګر په یوه ټولګه کې دی. نو ګډ باید حساب نه سي، ځکه دا یوه غلطي رامنځته کېږي. یعنې نیم ستاسو دی او نیم ورور لیکلی، داسې یو کتاب شعر دی. نو کتاب شعر دی، تر ټولو هغه غزل ډېر مخکې راوستی ده او نور چوکاټونه هم لرو. د شعري کتابونو تاسو مخکې ویل چې ځکه کمرنګه دی چاپ او لوستونکي چې نوي شیان راووتل، لکه ارواپوهنه راووتل او داسې نور مسایل، نو هغه کمرنګه شول. د دې تر څنګ تاسو په نظر نور علتونه څه دي چې شعر خلک اوس ډېر نه لولي، یا ولې بازار یې دومره تود نه دی لکه د نورو کتابونو؟ تر ټولو د تاسف خبره خو دا ده چې اوس هر څوک شاعري کوي، هر ډول شعرونه وایي، مخصوصا بازاري شعرونه ډېر راوتلي دي. سم موضوعات په شعرونو کې اوس نه استعمالیږي، نو ځکه د شعرونه اوس د خلکو تر پام وربد سول. هیله لرم اوس شاعران په علمي موضوعاتو باندې شعرونه ولیکي او اخلاقي موضوعات. یعنې تاسو مقصد دا دی چې د شعر لوستونکي ځکه کم شوي دي چې په شعر کې کیفیت کم شوی دی، یعنې یوازې خلک بازاري شعرونه لیکي او ورځ تېروي. داسې دقیقا. نو د دغه کار لپاره باید څه وشي؟ شاعران باید څنګه شعرونه ولیکي او د شعر په برخه کې باید څه وشي چې حداقل لکه نور ژانرونه چې دي یا نور مضامین چې دي لوستونکي پیدا کړي؟ د شعر لپاره خپله د ادبیاتو څېړونکي باید کار وکړي. اول هر څوک باید شاعر نسي، هر څوک باید د شعر په قوانینو پوه سي، چوکاټونه وپېژني، د شعر موضوعات وپېژني، ټولنه وګوري چې کوم موضوعاتو ته اړتیا لري، په هغو موضوعاتو شعرونه ولیکي. او بل د خلک د
کوم څوک چې شاعري کوي هغه ټول د تر څېړنې لاندې یعنی اوس مثال ما اوس یو کتاب ولیکو دا مې اکاډمیک مرکز ته وړی سي هلته تر څېړنې لاندې ونیسي خو نور خلک نه پوهېږم دا پوهان له کومه کوي او سریز پې لیکي یعنی له یو معاصر جدانه راوځي دا ټوکونه. بله تاسو وویل چې په شعر باندې باید کتنه وشي او د شاعرانو هغه اثار چې دي او پنځونې چې دي هغه به تر څېړنې لاندې ونیول شي. دغسې مسایل نشته دي فکر کوم زموږ په ټولنه کې. نو د دې ګټه به څه وي څومره ټولنې ته به څه وي؟ ځکه شاعر چې شعر سم ونه لیکي که هغه څوک وڅېړي هم ګټه به یې نه وي. شاعر چې شعر سم ونه لیکي هغه شعر باید ټولنې ته وړاندې نه سي او دا باید څېړونکي هغو ته توجه ولري. یعنې دوی باید ورته ووایي چې دا شعر د خپروي وړ دی که نه دی؟ دقیقا باید شعر ته هم یو قوانین وضع سي. البته ډېر خلک په دې باور دي چې شعر یو فطري مسله ده، فطري دی، څوک چې فطرتا شاعر نه وي هغه شعر لیکلی نه شي، یا په اصطلاح داسې وایي چې له موره زېږېدلي وي شاعران. دا نه کېږي چې په ټولنه کې له نورو شاعرانو سره اسکټیټ شي او شاعري زده کړي. ستاسو نظر په دې اړه څه دی؟ له لومړي پیله شاعره وایي او که نه وروسته وروسته مو شعر سره مینه پیدا شوه؟ شاعري په ابتدا کې دوه رقمه ده. کلا ادبیات په ابتدا کې دوه رقمه دي، یو اکتسابي دي او یو فطري دي. نو اکتسابي چې دي هغه خو د ریاضت د کوششونو خوا راسته کېږي. نو هغه شاعري د فطري شاعري درجې ته اول خو رسېدلی نه سي، هغه بیا هم شاعري ده خو هغه ته نه ورسېږي. او تاسې ویل چې شعر فطري ده که نه ده، زه خپله باید درته وایم چې شعر په هر مغزو کې یو پټ استعداد ده چې تر هغه پورې چاته معلومات نه کېږي چې زه شاعر یم که نه یم تر څو چې شعر ولیکي. نو شعر یو فطري مسله ده او فطري څوک چې فطرتاً شاعر وي هغه شعرونه معمولا ډېر ښایسته لیکي نسبت په دې اړه د شاعرانو ترمنځ هم د نظر اختلاف دی. مثلا کاروان صاحب وایي زه چې کله ماشوم وم په دې پوهېدم چې زه یو شاعر یم، ځکه وایي ما انداز چې و او د ما خبرې چې وي شاعر وزمه وي. خو خوشحال خټک بیا وایي نه شعر کسبي دی، وایي له خوشحال سره که کیني یو څو کاله به د غره خټک به واړه شاعران شي. یعنې وایي چې شعر یو کسبي مسله ده او که له ما سره څوک کیني دا خټک خپل قوم ښیي نو حتما به دوی هم شاعران شي، یعنې له شعر سره به بلدتیا پیدا کړي. تاسو په خپله تجربه ونه ویله چې په خپله فطرتا شاعر وایي که وروسته له شاعرانو سره اسکټ او ناستې ولاړې شاعره کړئ؟ زه په ابتدا کې ما نه غوښتل شعر او یا ادبیاتو ته مخ راوړم، خو تقریبا 4 کاله مخته لږ لږ مې شعر سره علاقه پیدا سوې وه. داسې نه چې ما شعر پېژنده یم کوم شعر ویلی و. د ما مسیر ورور شاعر و، نو هغه ته به معمولا زه ورتلم، ما ته به یې شعرونه را زده کول، قافیه به را زده کوله، خو زما به نه زده کېدله، حتی قافیه مې نه پېژندله. هغه بیا کله چې هغه وفات سو دا به یعنی هغه انګیزه وه چې د ما په ذهن کې هغه پټ استعداد راپورته کړی و. نو بعد هغه چې مې ورور وفات سو د ما په ذهن کې هم شعرونه راپورته سول له مکمل وزن سره. زه نه پوهېږم چې څنګه یعنی فطري ده ماته. کله کله ځینې په دې باور دي چې یوه پېښه هم کېدی شي د دې سبب شي چې انسان شاعر شي، یوه غمیزه یا یو ډېره خوشحالي هم کېدی شي په انسان دا اغېز وکړي چې هغه شاعر شي. لکه زمونږ او تاسو په هېواد کې ځینې حالات راغله ډېر، مثلا د انقلاب په وختونو کې د جګړو په وختونو کې ډېر شاعران وزېږېدل، حتی انقلابي شاعران ورته وایو. مثلا ځینې شخصیتونه زمونږ او تاسو د تاریخ په اوږدو کې چې دی هغه بندیان شول، مثلا په زندان کې شاعران شول، لکه ښه مثال اشرف خان هجري دی چې هلته بندي شو او په بند کې د یو دیوان ولیکلو. همدغسې د عباسي شاعري په نامه مکتب رامنځته شو، ځکه په حبس کې خلک شاعران شول او همغلته شعرونه ولیکل، یو اغېز ورباندې وشو. نو شاعري تر ډېره فطري هم ده او دغه نظر هم دی چې کسبي کېدلی شي او یو اغېز ورباندې کېدلی شي چې یو سړی شاعر کړي. ستاسې په نظر په افغانستان کې اوسنی وضعیت د شاعرانو د لیکوالانو په ټوله کې د ادبیاتو د پښتو ادبیاتو وضعیت څنګه دی؟ یعنې شعر ته خلک ډېره توجه کوي که نثر ته؟ اوس چې زه تر کومه ورته ګورم نثر ډېر توجه وړ ګرځېدلی. که څه هم نثر په اسانۍ لیکل کېږي خو شعر بیا په ډېر دقت لیکل کېږي او له ډېرو کمو خلکو راوځي، خو بیا هم نثر ته ارزښت ورکول سوی ده. او خپله په افغانستان کې شعرونه اوس خلک ارزښت نه ورکوي، نه پوهېږم ولې، خو تر کومه چې زه متوجه یم ډېر خلک شاعران دي او خلک ترې خبر نه دي. بله دا خبره هم کېدای شي. نو تاسو په نظر علت یې څه شی دی چې خلک نثر ته ډېره توجه کوي او شعر ته دومره نه؟ نو مخکې م درته وویل چې د شعر موضوعات اوس سره بدل سول او نثر اوس ډېر ګټور تمام شوی ده.
ډیر اثار ژباړل شوي دي نسبت له شعر، او بل داسې د نثر ذخیره تر شعر ډیره زیاته ده. بله، یو نظر دا هم دی چې وایي اصلي شاعران نه دي پاتې، یعنی هغه شاعران چې اصلا باید شاعران وي هغه شاعران نه دي پاتې. هر څه په زور یو شعر لیکلی دی، نو ځکه د شعر خوند تللی دی او خلک یې مینوال نه دي. زمونږ استادانو مرحوم استاد الدین شپون به ویل چې شعر نشي لیکلی مه یې لیکئ، دا زور کار نه دی، نثر ته کار وکړئ. همدغسې استاد غضنفر هم وایي که شعر لیکلی شي ویې لیکئ، خو داسې نه چې په زور شعرونه ولیکئ. زه در ډېره په ادبي غونډو کې چې ټیټ کېږم هلته شاعران داسې وي چې یوازې د دې لپاره شعر لیکي چې سټیج سر ته پورته شي او څوک ورته چکچکې وکړي. یعنې دا هغه اصلي شاعري او هغه شعوري شاعري چې یعنې د انسان په تحت شعور کې ده، د فروید خبره اصلي کلمات او د احساساتو کلمات هغه نشي ابراز کولای، نو ځکه د خلکو په زړونو هم نه کېوځي. او نثر بیا داسې دی چې تر ډېره ورځني مسایل پکې رانغاړي او خلک یې مینوال دي، نو ځکه ورسره مینه لري. تاسو یوازې په شعر لیکئ که په نورو برخو کې د ادبیاتو هم کار کوئ؟ زه نثر هم لیکم. په نثر کې کوم شان لیکئ؟ په نثر کې مې تر اوسه یو څو لیکنې مقالې لیکلې دي، ځینې تحقیقي هم ولې او ځینې بیا تخیلي او د خپل ژوند ځینې حادثې مې لیکلې دي او غواړم ادامه ورکړم. زمونږ محصلین، تاسو هم محصل یاست، تر ډېره له لیکوالۍ سره مینه لري، له هغوی سره مو تجربې څه دي چې لیکوالي څنګه پیل کړي او له کومه ځایه پیل کړي؟ او له بده مرغه زه له ډېرو محصلینو دا پوښتنه کوم چې ستاسو په پوهنځي کې یا پوهنتون کې د لیکوالۍ په اړه څه شته دي که نشته، خو دوی منفي ځواب وي. تاسو څه نظر دی؟ لیکوالي باید څنګه یو نفر شروع کړي. یو نفر غواړي لیکوال سي، تر ټولو ښه لاره یې دا ده چې هغه ولاړ سي مطالعه وکړي، تر څو د ده ذهن دې ته اماده سي چې له خپلو مغزو یو څه راوباسي، یو څه تحلیل کړي او یو څه لیکنې وکړي. یو خو داسې مطالعه دې وکړي، بل کله چې مطالعه ډېره سوه، ډېر د ټولنې ته توجه لري، موضوعاتو ته توجه لري، ډېرو وړو موضوعاتو توجه لري، خپله بیا غواړي کوم وخت لیکنه وکړي، ځان سره دې سوچ وکړي چې زه څه لیکم، د څه لپاره لیکم، د چا لپاره لیکم. نو دا به ایستې دوی ته به یو ښه لیکنه هم تمامه سي او شوق به ورسره ډېر سي. یعنې خپله تجربه مو له همدې ځایه شروع کړې، له وړو لیکنو مو پیل کړې ده او اوس هغه د تاسو ویل چې تحقیقي لیکنې کوئ؟ و تحقیقي کمې لیکم ځکه چې د ما ذهن کې معمولا تخیلات ډېر راځي، نو زه په هغې برخه کې ډېر شیان لیکم. د شعر په برخه کې ډېرې لیکنه کوئ؟ تخیلات. ژباړه مو کړې ده تر اوسه؟ نه، ژباړه مې تر اوسه نه ده کړې. اوس تر ډېره د ژباړې بازار کم دی، علت څه تاسو ژباړه نه کوئ؟ علت خو یې دا دی چې موږ اول باید کوم غواړو چې کوم اثر راوژباړو، اول خو باید د هغې ژبې هغه زده کړو، ژبه یې ورزده کړو، نه؟ نو که غواړو چې ژباړې ډېرې سي نو هغو ته توجه وسي، دا نورې ژبې زده سي. او بل دا توجه دی بیخي ډېره ده، ډېره د احساس سي چې د موږ اثارو ژباړل نور هغو ته ډېر مهمه دي او د دوی هم راژباړل د اثار ډېر راته مهمه دي، ځکه چې د موږ ادبي پانګه اوس لږ ده او د موږ ژبه اوس ډېره کم مطرح ده، نو همدا ژباړه ده چې موږ خلکو ته مطرح کولی سي. مطلب دا دی چې یو څوک ضرور نه ده چې حتما باید ژباړه وکړي. د ډېری خلک لکه مخکې شاعرانو وویل چې په زور شعر لیکي، همدغسې ژباړه هم شته دي په زور. یعنې هدف یې دا دی چې یو څه باید د ده په نامه وي، دا مهمه نه ده ورته چې دا شی صحیح دي که نه دي، ټولنې ته ګټه لري که نه لري، خو باید یو څه د ده په نامه ژباړل شوي، چې دا هم د ټولنې سره ظلم دی، د ګټې په ځای تاوان لري، ځکه ژباړه به ناسمه انتقال شي او تر ګټې به زیان ډېر شي. او دقیقاً هر څوک چې په خپله هره رشته کې ده باید په هغه رشته کې کار وکړي، تر څو چې په هغه سیستم کې ګډوډي رامنځته نه سي. اوس مثال یو شاعر د ژبې نه دی زده، څنګه کولی سي یوه ژباړه په ټولو قوانینو یې راوژباړي، کېدای سي خراب یې کړي. بله، تاسو یوه پښتانه شاعره یې او له بده مرغه پښتنې شاعرانې او پښتنې لیکوالانې زموږ په ټولنه کې ډېرې کمې دي. په داسې حال کې چې د یوې ټولنې د پرمختګ اصلي عامل دا دی چې هلته ښځینه پرمختګونه وکړي. که ښځینه پرمختګونه ونه کړي نو د ټولنې یو لاس په حرکت کې دی او یو ولاړ دی. تاسو په دې اړه څه نظر لرئ؟ اوسنی وضعیت څنګه دی د ښځینه شاعرانو لپاره؟ ښځینه شاعران هم کمې نه دي، ښځینه شاعران هم شته، خو تر کومه چې ما لیدلی نه پوهېږم ولې چې شاعري یو ننګ ده، په ښه سترګه نه ورته کتل کېږي. فکر کوم دوی د شاعري هغه نه ده څېړلی چې شاعري څه شی ده، نو شاعري دوی ته بده ښکارېږي او ښځې او سړي دواړه باید شعرونه ووایي، راپورته سي، دواړه باید ټولنې ته پرمختګ ورکړي او په دې کې زموږ د دین مخالفت نشته، نو رواجونه هم باید اصلاح کړل سي. بله، یوه مهمه پوښتنه چې ډېره ښایي اورېدونکو ته هم په زړه پورې وي او ډېره مطرح کېږي چې د ټولنې لپاره د شعر ګټه څه ده؟
د ټولنې لپاره یا د شعر ګټه به زه په یو مثال کې درته وایم. کله چې د جنګ نو انګلیسانو له موږ ګټله نو زموږ افغانان هم ورته پاتې سوي ول. نو هغه وخت کې ملاله راځي صرف یوه لنډۍ وایي نو دا د دې باعث کېږي چې موږ هغه جګړه وګټو او له یوې غټ بد نومه خلاص شو. نو تاسو فکر وکړئ دا څومره هغه ده. د افلاطون کتاب دی اورېدلی یو چې هغه په خپله مدینه فاضله کې د هغه مخالف و سقراط و افلاطون جمهوریت کې هغه بیا ویل شاعران باید وایستل شي دوی د ټولنې اذهان خرابوي او خلک په ځان بې باوره کوي او ډارنې آموخته کوي، یا ویل چې ماشومانو ته بې ادبي ورزده کوي. بیا برعکس فروید او دا خلک چې دي هغه بیا وایي چې د کلماتو کارول او په کلماتو باندې د انسان تداوي کېږي او ټولنې د کلماتو په وسیله باندې دا چې دي یوه ښه جهت ته سوق کېږي. شاعري هم شاید اغېز یې مثبت دغه وي چې کولی شي د ټولنې قشر د ټولنې یو نسل له ککې لارې سمې ته راوګرځوي او یا احساسات ورکړي او د چا خبره مثبته انرژي ورکړي. او شعر چې معمولا څوک واوري په هغه کې یوه جذبه رامنځته کېږي. جذبه هم د عمل باعث ګرځي. فکر نه کوم تر دې غټ تاثیر وي. بله. په وروستیو شیبو کې د خپرونې د کتاب لوستونکو ته د شعر لوستونکو ته پیغام مو څه دی؟ پیغام مې ورته دا دی چې تاسې اول غواړئ مطالعه وکړئ. ټولې هر کتاب وګورئ، مطالعه کوئ، مګر په هر کتاب د خپل د ذهن معلومات مه بدلوئ، ځکه چې کتابونه ځینې سم دي ځینې ناسم دي. نو یو نفر اول باید قدرت ولري د مطالعې. هر څوک هم مطالعه نشي کولی. بل باید ښه شیان ولولي، له ښو ماخذونه یې راواخلي، له هر چي نه وانخلي. مطالعه د خپله ډېره کیږي چې موږ د ټولنې د پرمختګ باعث ګرځي او د دوی ذهنونه فعالېږي او رڼېږي. ډېره مننه چې زموږ سره مو په دې خپرونه کې برخه واخیستله. او درنو اورېدونکو، لینا کټوازۍ له ځان سره د خپلو شعرونو نمونې هم راوړې وې، خو د شعرونو د نمونې لپاره باید موږ په ادبي خپرونه کې برخه واخلي. ادبي خپرونې سره کاروان صاحب شته دی او نور هلته زموږ خپرونې دي چې په هغې کې به برخه واخلئ او هلته به انشاءالله د خپلو شعرونو نمونې وړاندې کړئ. ډېره مننه. درنو اورېدونکو، تر بلې خپرونې چې له یو بل مېلمه سره ستاسو په چوپړ کې حاضرېږم، تاسې په لوی او بښونکي خدای سپارم. ښې چارې.